وړو وړو خبرو شعراوې کوي ځوان مرګ شي ټوټه ټوټه سي خدای دې داسې کا خدای دې هسې کا عبدالرحمن سدیس حفظه الله کوم چې د کعبې شریفې امام دی هغه دا وایي زه په کوچنیوالي ډېر زیات ورانوم چې زما مورکۍ وړه مژل یعنې وړه یې لندول نو ما دا دواړې لپې د دې شګو نه ډکې کړې او په دیوړو کې مو اچولې مور مې ډېره غصې نه وویل خدای جل جلاله دې د کعبې امام کا الله جل جلاله دې د بیت الله شریف خانه کعبې امام کا سبحان الله بعض ټیم مور بچی ته بددعاوې کوي دا خو لا ماشوم دی زما محترمو کله چې دا ماشوم ځوان سي خپلې ځوانۍ ته ورسېږي خپل وس او طاقت ته ورسېږي هغه شعره چې په ماشومتوب کې خپلې مور بچی ته کړې وه الله جل جلاله یې ځوانیتوب کې هماغه شعره بددعا قبوله کړي الله جل جلاله یې ځواني ځینې واخلي بیا نو په دغه اولاد باندې مور هم ژاړي او پلار هم ژاړي بیا نو دا ژړا هیڅ پیدا نه کوي او د دې بددعاو انجام ډېر بد دی او تا چې کوم ټیم هغه بچی ته شعره وکړه هغه کچا و هغه ګل و هغه شعره نن الله جل جلاله قبوله کړه کله چې میوه کچه وي نو خلک یې نش کوي وایي دا میوه کچه ده نو د دې میوې مثال د دې ماشوم دی نو تاسو خپلو بچو ته په وړو وړو خبرو بددعاوې مه کوئ